نو یو جنې واده شو نو بانډو کې واده شو نو د بانډو دا خلک ساروي ماروي ساتي غواګانې میخې چیلې که نور اسم نه نو چرګې ساتي چرګان مرغان ساتي دا عام خلک کلو والا که نه نو دا ډېر زیات مالداره کس باندې واده شو دا جنې او بیا د کلو کې هغې طبیعت د کلي سره اوسېدو نو د کلي په سر کې ولا چې کوم دی ښه ښکلی کور جوړ نو دی پکې چرګان هم ساتل او ګډې چیلې او بلا سیزونه پکې ساتل خوشحاله به یو ورځ چرګ مړ شو چې چرګ مړ شو نو دی خاوند کور ته راغی ورته یاره نن خو چرګ مړ دی نو خاوند ورته وایي په دې کې به د الله خیر دې کې به خیر د بعضې خلکو دا تکیه کلام دی دا ښکلې خبره ده وایي دې کې به خیر څه نقصان وشي څه دغه وشي وایي دې کې به خیر نو هغه ورته زما چرګ مړ شو ته وایي دې کې به خیر وایي هغه به دې کې به خیر که خاوند هم بس ښه مالدار هم و ډېره فراخه سینه مو له خدای ورکړې وه تنې ما تېره شوه خاوند کور ته راغې نو چیلې هم مړه شوې وه ښځه ورته خاوند چیلې هم مړه شوه وایي دې کې به خیر دې کې به د الله خیر ښځه غوسه شوه وایي هر څه کې به د الله خیر هر څه کې به د الله خیر وایي نه دې کې به خیر هفته نیمه پس چې کوم دی خاوند بیا کور ته راغی نو دوی کور کې میخه وه بس هغه مړه شوې وه به دې ورته وایي نن خو پکې میخه مړه شوه دې کې به خیر سړي ورته دې کې به خیر نو هغه ورته سبا بل سبا به کې خیري یا به ته مړې یا به زه مړه یم نو به ته به وایې چې دې کې به خیري وایي به دې کې به خیر ښځه غوسه شو وایي هر څه کې به دې کې به خیري هغه به دې کې به خیري ښځې ډېرې اوتې بوتې وویې خو خاوند پې بس ځان شپېلې کوي دا بس چې څه دې وویې نو بس وایي ورځ دوه درېو کې ډاکوانو چې کم دی نو فیصله وکړه به یاره دې کلي باندې حمله کوو نو ډاکوان ګڼ کسانو او څه کسانو پکې وي چې مال دولت سونه چاندي څاروي ماروي چیچاګري یې به هم تیالو خو څه پکې بد کردار او بد عمل و هغوی ورته وایي که زنانه به طور مثال هغوی سره به بد عملي هم کوو جناب هم کور ته به ودرېدل 15-20 کسان به تورې او دغه به ورسره وي د کور کسان به یې راویستل د کور تلاشي به یې واخېسته بار چې کوم کسانو د هغوی به هم تلاشي واخېسته چې څه به و بس هغه به یې وړه ټول کلی په دغه طریقه باندې لوټ کړه دا کور چې کم دی د دې زنانه او د دې سړي دا کور دا بچ پاتې شو ټول کلی و دوی ونه واله د دوی کور یې ونه والو اغلو کې یو کس پولیس والا ونیو چې وینیو بس هغه نوره خو د حکومت او د تانې سزا وه خو هغوی ته تپوس کوي دا ټول کلی موالی دی او دا یو کور دی نه پکې پاتې شوی دی دا کور پاتې شوی تا ولې هغه ورته ویې مونږ به چې په لار باندې تېرېدو نو مونږ غوږ کېښودو د چرګو اواز به راغی یا به چې کوم دی د ګډې چیلې اواز راغی د غوامیخې اواز به راغی ویمې چې د کور کې انسانان او خلک شته دی نو مونږ به پې ور ووړېدو کور نه به هم کسان به ویستل چې سره سراب هم دی خو دې کور باندې چې مونږ تېرېدو نو دې کې یو نه د خر اواز و نه د غوا اواز و نه د ګډې چیلې اواز و نه د چرګې اواز ویمې چې دې کې څوک هم نشته دا شاړه دی دا کور سړي به وایي دې کې به خیر نو زما عزتمندو د الله جل شانه په هر یو حکم کې په هر یو شریعت کې چې څومره قوانین دي په هر یو قانون کې د الله حکمت دی او د الله خیر دی نو دا خبره ځان سره والی مونږ به عمل کوو او د قبلېدو دپاره دوه خبرې به ذهن کې کېنوي یو عمل ظاهري ډېر زیات مخشته دی خو هغه د حضور علیه السلام د راوړي شریعت خلاف دی دا قرآن خلاف دی د حدیث خلاف دی دغه عمل د قبلېدو قابل نه دی د عمل د قبلېدو لپاره حضرت شیخ غلام محمد صادق صاحب رحمه الله فرمایي دوه خبرې شرط دي یو اخلاص او بل د شریعت طریقه الله دې زما استاد ټول عملونه د اخلاص او د شریعت د طریقې مطابق وګرځوي او الله پاک دې په دې خبرو د عمل توفیق راکړي عزتمندو ابله زمونږ تلي کربوغه کې اجتماع وه او هلته کې تقریبا په سوونو باندې کسان لاس پې راسره میلو کړه او یاره حضرت دا مسله ده چا به بچي نشته چا به دا مسله ده چا به هم کاروبار بند دی چا به دا دی هر کس ته چې ګورې زما عزتمندو هغه په پریشانو او په تکالیفو کې دی هر کس په څه ناسه مصیبت او په څه ناسه دا زمونږ د اعمالو نتیجه ده دا زمونږ د بد عملو نتیجه ده چې الله پاک مونږ د الله احکامات نه منو الله رب العزت مونږ چې کوم دی پریشانه کړي د ټولو پریشانو دپاره یو ډېر ناشنا عمل ځان سره والی د ډېر ناشنا عمل دی او داسې عمل دی
چې ستا کم یو کاته وي چېرې دا نه کېږي دا مشکل دی دا ګران دی ډېر زیات نو د هغې دپاره الله سره جوړ وکړه او الله قرآن کې وایي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الله وایي زما ډېرې ښایسته نامې دي ډېرې ښکلې نامې مې دي وایي په دغه نامو باندې الله وایي ما راغواړئ نو چې کله یو عمل یو مشکل دی یو کار دی یو ضرورت دی نو د هغې دپاره اول 3 ځلې مانځه والا درود ووایه دا مانځه والا درود په ټولو درودونو کې افضل او بهترین درود دی نو 3 ځل درود ووایه بیا د الله جل شانه دا 4 نامې دي په دې باندې الله نه سوال وکړي یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود دا 4 نامې دي دا 7 ځلې ووایه لکه یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود دا 1 ځل شو یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود دا 2 ځل شو 7 ځل دا نامې والا اخر کې بیا 3 ځل درود ووایه الله نه سوال وکړه وایي الله د خپلو نومونو په خاطر باندې زما دا مسله حل کړي مجرب عمل دی ناشنا عمل دی دې سره خو به یو ستا د الله عظمت چې الله بخون کې دی الله محبت کوون کې دی الله تسبیح شده دی الله تعریفات کی یا سبوح یا قدوس ته ډېر پاکي یا غفور یا الله ته بخون کې یا ودود یا الله ته محبت کوون کې نو دا عمل ځان سره والے او الله رب العزت نه د دې الله د دې خپل نمونه په ذریعہ الله نه سوال کوي نو چې الله نه سوال کوي نو مون بکې کنه نفل بکې الله سره به تعلق جوړي نو الله پاک بستا مسلې حل کوي الله د عمل توفیق راکړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا رحم الراحمين اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراحمين